لکه زموږ په ملک کې په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې څومره دروغ ورته پلی شوي. وی امام ابو حنیفه رحمه الله په کعبه کې دننه ولاړو، په یو وخت پې 15 سپارې ووي، بیا دا بله خپه او 15 سپارې ووي. لاندې خلک وایي سبحان الله امام ابو حنیفه څومره تقوادار انسان چې یو خپه باندې ولاړ له 15 سپارې او بله خپه باندې. الیس منکم رجل رشید، سوال د خلکو نه دی په تاسو کې د عقل خاوند نشتی چې راپاسې ووایي د خلکو ته. اولنی سوال دا قصه چا بیان کړې ده؟ سند ووایه. دې کې هر څه دړې وړې شو. د سند سوال تیم مه کوه چې عقل د سره یو لږه پوهه د سره ته ورته ووایي چې زه دا نه منم. څنګه یې نه منم؟ امام ابو حنیفه یو د امت مشر عالم و، دا خو قرآن پورې مسخرې کول دي. مسخرې کول نه دي. یو سړي یو وخت اوچته کړې ده ولاړ دی، دا د کوم ځای دینداري ده؟ او خپې دواړه روغې دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله باره کې خو پرېږده، اوسنی یو عالم د هغه په باره کې زه تا ته ووایم چې یاره پرون جومات ته ورغلم ماسخوتن لمانځله او په یو وخت په ولاړو، یو وخت په اوچته کړې وه ماسخوتن لمونځ یې کوو. نو تاسو خو ما ته دا ووایه چې یاره دا خو موږ نه منو. سړی خو ډېر پوه عالم دی او ډېر تکړه عالم دی، دا خو هسې دا خو ماشوم نه کوي، دا خو د ماشومانو کار دی. دومره ګوره زمونږ عقل بند شي. دا اوس په امام ابو حنیفه باندې سوچه دروغ دي. زما خو خپل ځاني ایمان دا دی، د امام ابو حنیفه سره محبت دومره دی چې زه دا نه منم چې دغه امام ابو حنیفه رحمه الله دې داسې کار وکړي چې د شریعت خلاف دی. بله خبره دا ده قرآن چې سړی وایي تدبر او سوچ او فکر کوي. ته اوس 15 سپارې نو ته خو به ټول دغه چل کوې چې دغه دې راولیدم او دغه دې راولیدم. په دوه صحیح خپو چې ته ولاړې که نه 15 سپارې په یو ځای ویل ډېر ګران کار دی. چې دا وینه او رګونه هر څه به جمع کېږي ورسره. وایي په یو خپلې کېږي لاندې ورته وایي سبحان الله. یو ورځ یو کس زما خواله راغی، ما سره خبرې کولې، وی دی امام صاحب ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام اعظم ولي ویلي دي؟ یاره ما دا تپوس خو به تا نه وکړم زه، ځکه چې ما ته خو لا دا پته هم نشته چې پیغمبر امام ابو حنیفه ته امام اعظم ویلي. امام اعظم په خپله رسول صلی الله علیه وسلم دی، ټول نه غټ امام هغه دی. خو چې ته یې وایې ته راته ووایه ځه، ته خو وایې چې پیغمبر ویلي دي. او پیغمبر ویلي دي نو ولې ویلي دا راته هم ته ووایه. هغه عام سړی ما اوس به ده ته زه څه وایم چې کوم کتاب کې دی، دا غریب کتابونه څه خبرې ده ته چا دا خبره کړې ده هغه څه په خپله د کتابونه نه دی خبر. وی دا په دې چې امام ابو حنیفه یو پیر عمرې له تللی یو میاشت په مکه کې تېره کړې وه، په مکه کې یو میاشت تېره کړې وه او په دې یو میاشت کې هغه اودس ماته یې نه و کړی ځکه چې هغه وایي دا بې ادبي ده د مکې. دومره وی هغه پرهېزګار و، دومره تقوادارو. نو ځکه هغه ته څه ویلی کېږي؟ امام اعظم. د تاسو چې دا خبره ډایرکټ ومنله چې یاره دا خو دروغ دي، د الله شکر ادا کوئ چې د حق پرستو علماو سره د ناستې د لاسه الله ستاسو ذهن دومره کولاو کړی. یعنې تاسو هم کذلک کنتم من قبل، یو دور به په تاسو داسې تېر شوی چې دغې ته به تاسو سبحان الله ویلي. نو په هر حال کې د الله شکر ادا کوئ. نو ما هغه ته یې لکه ما ساده ګوله یو میاشت امام صاحب اودس ماته یې نه دی کړی، یو میاشت یې نه دی کړی او وی خپې ابله خپې به ګرځېدو. وی دلته پیزار په خپو کول دا هم بې ادبي ده. نو بیا ورته وایم دا خبره زه صحیح شوه، ستا دا خبره ما ومنله، ما خو نه دي لیدلې، خو کېدای شي ستاسو مطالعه ډېره زیاته سړي کې هم دا مسله را پیدا کړي. خو زما ذهن ته یو بله خبره راځي، د ابوبکر صدیق رضی الله ته وګوره او د عمر ته وګوره او د عثمان او د تقریبا 140,000 صحابه کرام علما یادوي چې حج کې وو، تقریبا شمار دغه دی، یعنې 140,000 یا دې نه زیات یا کم صحابه کرام دوی کې وګوره دا ادب نه و. دوی په مکه کې اودس ماتې هم کړي دي، دوی غسل هم کړی دی، دوی پیزار هم په خپو کړي دي. دې باره کې څه ما ته ته بل طرف ته لاړې، موږ کومه خبره کوله او ته لاړې صحابه کرامو ته او دغه ته. یعنې سوچ وکړه دا اوس په امام صاحب دروغ نه دي؟ دي که نه دي؟ دي. یعنې دا ستاسو ضمیر مني چې امام صاحب به داسې کړي؟ نه مني.